ګرانو دوستانو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو اوسنۍ خپرونې ته غوږ یاست. تاسو به خامخا د ځوانو سندرغاړو غږونه او یا به مو د هغوی په اړه څه اورېدلي وي. دا خبره ځکه یادوو چې نن لالو ماما د نورو دریڅو ترڅنګ د یو ځوان سندرغاړي په اړه هم یوه دریڅه راخلاصوي. نو راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو. نوریه خدای خبر چې لالو ماما به چیرته وي. چرت مو وهه، پیدا به شي. انوره، دا د لالو ماما غږ نه دی؟ هو همدا غږ خو د لالو ماما دی. ته غوږ شه څه ښکلې سندره وایي. راځه چې نږدې ورشو. السلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. زموږ ګلو میلمنو په خیر راشئ. جوړ اوسې لالو ماما. لالو ماما څومره ښکلې سندره دې ویلې. او سندره خو ښکلې وه، خو اوس راځئ چې ماڼۍ ته دننه ولاړ شو، نورې خبرې به هلته کوو. ښه لالو ماما، اوس دا وایه چې له ځان سره څنګه سندره ویلې. له تاسې څه پټه، دا سندره اصلا د یو ځوانکي سندرغاړي وه چې زما ډېره خوښېږي. ښه لالو ماما، نو دا سندرغاړی څوک دی؟ له تاسو څه پټه، راشئ چې دغه دریڅه راخلاصه کړم چې دغه سندرغاړی وپېژنئ. ګرانو دوستانو، دا غږ چې تاسو اورېده د یو ځوانکي سندرغاړی و. دی خپل ځان داسې راپېژني. نوم مې زلګی ده. زه دلته دفتر مې جوده کې ده. زه د موسیقي تمرین کوم. 2 کاله کېږي چې موسیقي مې زده کړې ده. زه نور هم غواړم چې زده کړم. زه ډول سره، رباب سره، ارمنیا سره ډېر علاقه لرم چې زده یې کړم. زه اوس یوازې ارمنیا غږوم او سندرې وایم. ارمنیا مې ډېر خوښېږي. زه د موسیقي نوټیشن سره علاقه لرم. زه غواړم چې د موسیقي نوټ زده کړم. دغه ځوانکي سندرغاړی خو د خپلو سندرو په اړه معلومات راکړل، خو دا چې دی د سندرو ترڅنګ نور څه بوختیاوې لري، دی وایي. زه په دقیقې بلخي کې په 4 ټولګیو کې درس وایم. زه چې موسیقي زده کوم، مکتب سره هم ډېره علاقه لرم. زه غواړم چې د مکتب کتابونه مې زده کړم. زه چې محفل ته لاړ نه شم، بیا دفتر کې خپل انډیوالانو سره تمرین کوم. تمرین ښه کار دی. چې هنرمند تمرین وکړي، هغه ښه موسیقي زده کړی شي. درنو دوستانو، دغه سندرغاړی ویل چې د سندرو ترڅنګ په ډېره مینه د ښار په یو ښوونځي کې زده کړه هم کوي، او دی غواړي چې د موسیقي سواد او نوټ هم زده کړي. رښتیا هم چې زړګي څه ښکلې سندره وویله. هو، څومره ښکلی غږ یې درلود. همداسې خو ده، خو تاسې هم د خپلو امزولو سره کښېنئ او د خپلې خوښې د سندرغاړو په هکله وغږېږئ. زه به بیا وګورم چې زما انډیوالان څو ځوان سندرغاړي پیژني. زه خو وایم شاباس. انوره، پام دې وکړه نه چې زړګی د سندرو ویلو ترڅنګ په یوه ښوونځي کې زده کړه هم کوي. بیا به نو دی خامخا په راتلونکي ژوند کې ډېر نیکمرغه وي. له تاسې څه پټه، وایي چې بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړې زحمت در لره بویه. لالو ماما، زه هم د خپلو خورلانو سره په ګډه ښوونځي ته ځم او زده کړه کوم. نورې ولې ناجوړه خو نه یې؟ نه لالو ماما. ګلسانه مې ګلسانه مې ګلسانه مې. واه څومره ښه، ستا غږ هم بد نه دی. شاباس. لالو ماما، زړه مې غواړي چې زه هم سندرې وایم او سندرغاړی شم. دته وګوره، قیامت به شي چې انور هم غواړي سندرغاړی شي. ولې نه؟ تاسې نه دي اورېدلي چې وایي دنیا په امید خوړل کېږي؟ رښتیا هم چې دنیا په امید خوړل کېږي. لکه چې وایي چې غوټې پسې وښې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته؟
همداسې خو ده لالو ماما. لالو ماما لکه چې دریڅه در څخه هېره شوه که څنګه؟ نه دریڅه به څنګه راڅخه هېرېږي؟ دا دی دا یې تاسې او دا هم دریڅه. تورپیکی پرون مې شکریا ولیده چې ښوونځي ته تله. کاشکې ما او تا هم تللی شوی. خو زموږ عمر هم ډېر شوی، د ښوونځي وخت مو تېر شوی. ته پوهېږې چې همدا د ښوونځي د برکته ده چې اوس د شکرې مور ډاکټره ده او ټول کلیوال په درنه سترګه ورته ګوري. بیا خو باندې شکریا ډېره نیکمرغه وي، کیدای شي د خپلې مور په شان ډاکټره شي یا بل کوم ښه کار او هنر زده کړي. خدای خبر چې زما او ستا څخه به څه شی جوړ شي. د تعلیم بله ګټه دا ده چې شکریا همدا اوس په خیاطۍ کې هم ستونزه نه لري، ځکه هر شی لیکلی او لوستلی شي. ما اورېدلي چې هر وخت د خپل پلار لیک ترلاسه کوي سمدلاسه یې لولي او په خپله یې ځوابوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ شکرې، څنګه یې؟ جوړ اوسئ. تاسې څنګه یاستئ؟ ښه یو شکر. تاسو څنګه یې؟ جوړ اوسئ. شکرې عمر دې ډېر دی، همدا اوس مې یادولې ستا صفت مو کوو. تاسو څه وایه؟ زه خو د صفت او ستایلو وړ نه یم. شکرې همدا د صفت ځای دی چې په ښوونځي کې زده کړه کوې. ښه زه اوس پوه شوم چې تاسو څه وایه. موږ خو له لوست او زده کړې نه پاتې شولو، خو ته نیکمرغه یې چې د خپلې مور په شان بله خیره ډاکټره شي. دا خبره سمه ده. ښه تاسو ولې دومره خفه یاستئ؟ وایي چې کپ هر وخت له اوبه راوباسې تازه وي. تاسې هم کولی شئ چې ښوونځي ته لاړ شئ او زده کړه وکئ. شکرې موږ که په دې عمر ښوونځي ته ولاړې شو نورې نجونې راباندې ملنډې ونه وهي. نورې ته څه وایې؟ نجونې به ولې ملنډې در باندې وهي؟ وبه ګورې چې له تاسو نه هم لویې نجونې مکتب ته راځي. رښتیا زموږ په عمر نجونې هم ښوونځي ته راځي؟ هو ولې نه. یو بله خبره هم واورئ، اوس موږ په کلي کې یو ښوونځی جوړ شوی دی. تر دې وروسته به موږ د نورو نجونو سره په ګډه ښوونځي ته ځو. همداسې به وکړو. څومره ښه، هم به زده کړه کوو او هم به مو ساعت تېرېږي. هو ورو ورو به مو زده کړه ډېرېږي او په راتلونکي کې به کوم کار او مسلک زده کړو. تورپیکۍ خورې دا ووایه چې د سبق سره څنګه یې؟ باور وکړه چې د سبق سره دومره مینه او علاقه لرم چې څه درته ووایم. که رښتیا درته ووایم نو زما هم ښوونځی ډېر خوښ شوی دی. اوهو شکرې تا خو رښتیا وویل، دلته څومره لوی لوی نجونې درس وایي. هو دې ویل چې سړی هر وخت زده کړه کولی شي. هغه دی د مکتب زنګ ووهل شو. درځه چې خپلو ټولګیو ته ځو. یالا درځه چې ځو. ښه شو چې شکرې خپلې خورلنې پوه کړې، که نه د هغې خورلنې به د عمر د زیاتوالي په خاطر د لوستو او زده کړې نه پاتې وای. له تاسې څه پټه، خدای دې هر چا ته دغسې دوستان ورکي. خو تاسې چې هم کله د خپلو ملګرو سره کېناستئ په دې اړه وغږېږئ چې څنګه یو د بل سره په لوست او زده کړه کې مرسته کولی شئ. او بل دا هغه ملګري چې ښوونځي ته نه ځي، ګورو چې څنګه هغوی واسو چې زده کړه وکړي. وایم زما د زړه خبر دې وکړه. نورې ولې لکه چې ستونی دې خوږېږي که څنګه؟ او لالو ماما مور مې څو ځلې راته وویل چې ستوني ته دې پام کوه. له تاسې څه پټه، پکار ده چې هر یو د خپل ځان خیال وساتو. وایي چې روغ صورت پاچاهي ده. رښتیا همداسې خو ده لالو ماما. ښه اوس نو راشئ چې دغه یوه دریڅه را خلاصه کړم. اوهو دا ستونی مې ولې داسې ناڅاپه په سوخ شو؟ مخکې دې هم ستونی خوږېده؟ هو لږ لږ خوږېده. چې داسې ده لږه مالګه په اوبو کې ولړه او بیا یې غرغړه کړه. که بیا هم جوړ نه شوې بیا پلار ته یم چې ډاکټر ته دې بوځي. څومره مالګه باید په اوبو کې ولړل شي چې خوله مې راونه شړوي؟ مه وارخطا کېږه، دا دې درښیې مې. په دغه جګ کې ګرمې اوبه شته، دې راکړه. په ګرمو اوبو څه کوې؟ وګوره لومړی یوه کشوغه مالګه په یو ګیلاس اوبو کې اچوم، بیا دغه اوبه په کشوغه لړم. بس سمه ده، ژر یې راکړه چې غرغړه یې کړم. ته ودرېږه چې یو ځلې خیال شي. پوهېږې که مالګه په اوبو کې ښه ونه لړل شي یا یې مالګه کمه وي تاثیر یې کم وي، او که مالګه یې ډېره وي خدای مې کړه خوله دې در شړوي. ښه اوس پوه شوم، ژر یې راکړه. دا دې وخت له غرغړه یې کړه، خو تر غرغړې وروسته دغه مالګینې اوبه بېرته په دې لګن کې توکه. پام دې وي چې باید د شپې ورځې څو واره مالګینې اوبه غرغړه کړې.
اوهو دا نوی کار د مبارک شه. ستړی مه شې احمده. جوړ سه رازقه. دا څه خبره ده چې اوبه غړغړه کوې؟ ستونی مې خوږیږي. ښه ستونه د خوږیږي؟ هو ځکه اوس دغه مالګینې اوبه غړغړه کوم. اوس دا ووایه چې په دې مالګینو اوبو د ستونه ښه شو او که نه؟ هو له پرون راهیسې مې څو ځلې ستونی پې مینځلی دی، ډېر ښه شوی دی. هو خلک هم وایي چې د مالګینو اوبو غړغړه کول ستوني ته رښتیا هم ډېره ګټه لري. هو ځکه چې دغه مالګینې اوبو میکروبونه او ناپاکۍ په اسانه له منځه وړي. اوس نو تاسې هم په دې خاطر چې د ستوني په درد اخته نه شئ، ځینې وخت یوه قاشوغه مالګه په یو ګیلاس ګرم اوبو کې واچوئ او بیا یې غړغړه کوئ. سمه ده لالو ماما، دا کار به خامخا کوو. زه به د خپلو انډیوالانو سره په دې هم وغږېږم چې هغوی له کوم سندرغاړي سره ډېره مینه لري. هو لالو ماما، زه به له هغو خورلڼو سره چې نالوستي دي خبرې وکړم چې څنګه کولی شي زده کړه وکړي. وایم ډېر ښه کار کوئ، شاباس. روغ او رمټ اوسې لالو ماما. دا خبرونه چې تاسو واوریده خواجه غریب فطري لیکلې او جوړه کړې به. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.